دا کیسه د روس د یو جیل نه شروع کیږي چېرته چې یو څو مالداره خلک د مرګ سزا موندلي یو قیدي اغشتو دپاره راغلي وي. وارډن د دغه قیدي د طاقت ښودلو دپاره څو کسان د هغه کمرې ته ولېږي خو قیدي په یوازې هغوی ټول ښه ووښي. دا پوره جنګ یو کس په کیمره کې ریکارډ کړي او څنګه چې دا ویډیو بریک نومي یو اربپتي ته ورسي هغه سمدستي وارډن ته غټې پیسې ورکړي او دا قیدي خپل شعله واخلي. د دې نه وروسته بریک د ایل سلواډور د یو بل جیل نه یو بل خطرناک قیدي جیک هم په زوره خپل شو ته راولي. بریک په اصل کې یو بېلارې شوی مالداره هلک وي چې په یو پټه جزیره کې د مرګ یو داسې لوبه جوړه کړي چېرته چې د دنیا د بیلو بیلو جیلونو نه راوستلې شوي لس خطرناک قیدیان به یو بل سره جنګیږي او په آخره کې به صرف یو کس ژوندی پاتې کیږي او د انعام پیسې به ګټي. چونکې دا شو غیر قانوني وي نو ځکه بریک دا په ډارک ویب باندې لایف ښیي. د خپل شو د مشهورولو لپاره هغه د امریکې یوه لویه جرنلیسټه هم دغه ټاپو ته راوغواړي. رپورټره د دې حیوانیت سخته مخالفه وي خو بریک ویل دا ټول د غټو جرمونو مجرمان دي. زه خو صرف هغوی ته د ژوندي پاتې کېدو یو چانس ورکوم او خلکو د هغه څخه یم کم چې دوی قتل غواړي. کله چې دا لس قیدیان ټاپو ته راوستلی شي نو په دې کې د ټول نه وحشي او خطرناک سټیو نومي یو قیدي وي. دی په سپیشل فورسز کې پاتې شوی وي او هغه دوران کې د څو کلي سوځولي او غټ جرمونه یې کړي. د دې نه علاوه په لوبه کې یو جاپاني سایګا څو میکسیکن او د روس قیدیان هم وو. د دې گیم اصول دا و چې د ټولو په خپو کې به یو بم لګېدلی وي. که چا هم د تار د پرې کولو کوشش وکړو او یا یې د بم سور تار راښکو نو په لس سکنډو کې به دا بم بلاست کېږي او دا گیم به پوره 13 غنټو دپاره وي. ټول قیدیان د هلیکاپټر نه په اوبو کې وغورځولی شول. په شروع کې د روس د فایټر سره د جیک جنګ وشي. د جګړې په دوران کې د روس د فایټر د خپې نه سور تار راښکلی شي او دی یو غټې دماکې سره والوځي او دا منظر په ډارک ویب باندې 15 میلیونه خلک لایو وویني. بل خوا سټیو او جاپاني سایګا په خپلو کې ملګري شي او د نورو قیدیانو وجلو پسې ګرځي. دی پیکو نومي قیدي او دا ښځه روزه وویني. سټیو د پیکو د سترګو وړاندې د هغه د ښځې عزت لوټ کړي او بیا یې د بم په چاودنه مړه کړي. خو پیکو په ځنګل کې پټ شي او هلته ورته جیک ملو شي. د پیکو په زارو منتونو جیک د ده د مدد د کولو فیصله وکړي. جیک د ریډیو ټاور ته ځان ورسوي. د دې ځای ګارډ مړ کړي او په ریډیو باندې په امریکا کې د خپلې ښځې سره رابطه وکړي او ده ته د دې جزیرې لوکیشن وښیي. د دې په پوهېدو بریک ټول جنریټر یې بندې کړي. هلته په امریکا کې د اف بی آی افسر ریډ د جیک د لوکیشن موندلو د خپل ضمیر په غږ د هغه د بچ کولو دپاره د فوج لیږلو فیصله وکړي. بل خوا سټیو او جاپاني پیکو یو ځل بیا ګیر کړي او د جیک د سترګو مخې ته یې ژوندی وسوځي. دې سره جیک ډېر غوسه شي. په ځنګل کې د جیک مقابله د جاپاني سایګا سره شروع شي او جیک هغه په سکون مړ کړي. د دې لیدو سره سټیو د یرې نه د غر نه اوبو ته ټوپ کړي. بریک چې کله وکتل چې سټیو بې وسلې دی نو د شو د ریټینګ زیاتولو لپاره سټیو له وسله ولېږي. سټیو په ځنګل کې د شو 2 کیمرامینان هم مړه کړي. په اخره کې جیک او سټیو یو بل ته مخامخ شي او د جنگ شروع شي. جیک سټیو ډېر سخت ووخي خو سټیو په دوکې سره په جیک ډز وکړي او جیک سیند ته غورځېږي او همدې سره بریک د سټیو د ګټې اعلان وکړي. د شو ختمېدو سره بریک ته پته ولګي چې په 1 غنټه کې د امریکې فوجیان د ده د نیوو دپاره دې جزیرې ته رارسېدو واله دي. دی د خپلې ډلې د پرېښودو او د تېښتې په فکر کې شي. کله چې سټیو د خپلو پیسو غوښتنه وکړي نو بریک ورته د پیسو ورکول نه انکار وکړي. نو سټیو د غوسې نه د بریک په ټول ټیم باندې ډزې شروع کړي او ټول مړه کړي. خو کیسه لا پاتې وي. جیک په سیند کې مړ شوی نه وي. دی په زخمي حالت کې د بریک اډې ته ځان راورسوي. دلته سټیو ناست وي او د جیک په ژوندي لیدو باندې ډېر وارخطا شي. سټیو د ده منت زاري شروع کړي چې ما مه مړ کوه خو جیک ته ووایي چې زه ستا تکلیفونه کموم او پوره جاجر د ده په سینه کې تش کړي. بریک په هلیکاپټر کې کیني او د الوتو په حال کې وي. خو په دغه وخت کې د بریک ګرل فرینډ جولیا کومه چې د بریک په ظلمونو تنګه وه د بم په لګولو کې د جیک مدد وکړي. جیک بم نیغ د بریک هلیکاپټر ته ورولي او په یو غټې دماکې سره د سایکو اربپتي د خپلې جوړه کړې خوندورې لوبې ښکار شي. په اخر کې جولیا د جیک د خپې د بم چابي ورکړي او د امریکې فوج جیک په کامیابۍ سره ریسکیو کړي او دوی خپل کور ته ښه صحیح سلامت واپس راشي. او همدې سین سره دا کهاني دلته ختمه شي. لایک اینڈ سبسکرایب.